د افغانستان اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته په ټولیزه توګه په هیواد کې د نشهیي توکو د کښت قاچاق پروسس باندې کلک بندیز ولګول شو او د روږدي کسانو د راټولونې لپاره جدي مبارزه پیل کړه. دلته د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ د مخدره توکو پر ضد د مبارزې مدیریت مسؤلین وایي د ښار او له ولسوالۍ څخه په نشهیي توکو سلګونه اخته کسان له راټولونې وروسته په روغتیایي مرکزونو کې تداوي کړي چې په روان کال کې په نشهیي توکو د 3000 روږدي کسانو درملنه کړي. در جریان این یک سال تخمینا بیشتر از 3000 نفر ما از سطح شهر که شهر آلوده ساخته بودند و این 3000 نفر ما در اینجا تداوی کردیم. د بلخ ولایت د روږدي کسانو د روغتیایي کمپ مدیر وایي په نشهیي توکو روږدي کسانو باندې 3 میاشتې درملنه کیږي چې له بشپړې درملنې وروسته خپلو کورونو ته لیږل کیږي. اینا از 45 روز تا 3 ماه اینجا تداوی میشن، تحت درمان هستن. بلخوا یو شمیر روږدي کسان چې په دغه کمپونو کې تر درملنې لاندې دي له درملنې خوښ دي. دوی د خپلو ترخو ورځو یادونې ترڅنګ له نورو روږدي ځوانانو څخه غوښتنه کوي چې له نشهیي توکو څخه لاس واخلي او ټولنه دې له دغه ناوړې پدیدې څخه خلاصه کړي. مونږ اول له خدای څخه دوم له خپل دولت څخه راضي یاستو. دا دولت له ملت جوړ شوی دی چې مونږ آزاد بدن ګڼي، ډېر ځینې خوشحاله یاستو. نو نوي نسل ته ان شاء الله دا پیام ده چې باید هیڅ سړی مواد خو مخ ونیسي او ان شاء الله الرحمن که داسې غمخواره مونږ ولرو چې دا پدیده شوم به ریشه‌کنه سي. اول دم کمپا میرفتیم، دا 15000 پیسه میدادیم، ترک میکردیم. 1 سال 6 ماه 7 ماه این رقمی بود. حال شکرگزار هستیم ولیکن نه یا خوبی کردن، پیسه نمیگیره، همینجا میاره ما رو تداوی میکنه. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت له نشهیي توکو سره د مبارزې په برخه کې ټینګ هوډ لري او تر اوسه پورې د هیواد په کچه څه باندې 15000 په مخدره توکو روږدي کسان د درملنې په موخه راټول کړي او دغه پروسه لا هم په ټول هیواد کې دوام لري.